قبل أن تنفد كلمة عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. جزاک الله احسن الجزا. جناب مالیس محترم، در این قسمت از برنامه از محترم معاون علوم طبیعی و تکنیکی خواهش میکنیم تا آغاز به سخنرانی نمایند. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين لا يخافون لومة لائم وعليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر ولله الحمد. هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. ثبت است بر جریده عالم دوام ما. ډیرو محترمو معظمو د رسنیو د مرکز مسؤلینو او د رسنیو محترمو استازو او د رسنیو له طریقه لیدونکو ټولو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډیر خوښ او خوشحاله په دې مسلې لله الحمد نن د امنیت او د خوشحالۍ په فضا کې د حریت او د استقلال تر سپین بیرغ د لاندې په آزاده فضا کې خپل د زړه خواله سره کوو. د حکومتي مسؤلینو د وخت د حاکمانو دا وظیفه ده چې د خپلو کړنو او د خپلو اعمالو او هغه څه چې دوی کړي دي د خپلو فعالیتونو راپور به له ملت سره شریکوي. موږ تاسې په داسې یوه پیړۍ کې قرار لرو چې نن رسنیز فعالیتونه ډېر ګړندي دي او رسنیزو شیانو ته د خلقو لاسرسی هم ډېر ده او ډېر په اسانۍ باندې ملت کولی شي چې د حکومت د چارواکو له کړنو ځان خبر کړي او د رسنیو مرکز ډېر په اسانۍ کولی شي چې د حکومت د چارواکو فعالیتونه او خبرې او غوښتنې دا تر خپل ملت پورې ډېر بې مصرف او ډېر په اسانۍ سره ورسوي. لله الحمد د امارت اسلامي افغانستان د اطلاعاتو یا د رسنیو د مرکز په نوښت چې دغه سلسله شروع شوې ده د حسابدهي نن پکې لله الحمد د اکادمي علوم افغانستان نوبت ته انشاءالله العزیز همکاران د ما په شمول به تاسو ته موږ راپور وړاندې کوو او د ورونو که کومه غوښتنه وه سوالیه وه پوښتنه وه انشاءالله هغو ته به په خپل وخت باندې جوابونه یایو. اکادمي علوم د ملک په سطحه باندې تر ټولو یوه لوړه تحقیقي مرجع ده. د ریسرچ یا د تحقیق تر ټولو لوړه منبع او سرچینه ده. نه تنها د امارت اسلامي افغانستان
په تشکیلاتي چوکاټ کې اکاډمي علوم ستا، بلکې اکاډمي علوم د ټولې دنیا په سطحه کې په دولتونو کې وجود او قرار لري. الحمدلله افغانستان هم د نړۍ په سطحه باندې د سیمې په سطحه باندې له سیالانو سره سیال ده او دا هم اکاډمي علوم لري. په عربي خلیج کې د سوریې یو ملک په زه تاسو ته یاد کم، په سوریه کې د سوریې د اکاډمي علوم ریاست دا د نینی په ارګ کې په اصطلاح جوړ ده او د اکاډمي علوم رئیس دا د جمهور رئیس مستقیم صلاحکار او مشاور ده. د روسیې له هېواده سره به دوستان شناخته وي، معلومات به لري. په روسیه کې اکاډمي علوم چې دغه د دوی S-400 توغندي و دا اکاډمي علوم تولید کو او په روسیه کې هم د اکاډمي علوم رئیس چې دا هغه د جمهور رئیس مستقیم معاون او مستقیم مشاوري. اکاډمي علوم یوه داسې اداره ده په ټوله دنیا کې او په افغانستان کې چې هغه په ارتقا د ظرفیت باندې کار کوي او هغه ملک ته کدرونه تولیدوي. د اکاډمي علوم کار ټول دا ده چې هغه به مطالعه کوي. المطالعه تطمح الحزن، مطالعه د کتاب کتنه وایي غمونه تویوي. اکاډمي علوم ته چې تاسو راسئ نو تاسو به له ځانه سره یو ښایسته کتاب وړئ او الکتاب چې دغه خیر الجلیس، خیر الرفیق، از همه رفیقا کتاب که است و رفیق خوش است. کتاب یک رفیقی است که به شما دروغ نمیگوید. کتاب یک رفیقی است که همراه شما خیانت نمیکنه. کتاب که است حد اقلی 200 سال وقت داره. کسی که کتاب میخره هدیه میکنه، تحفه میکنه. کسی که یک قرآن عظیم شان یا یک کتاب دین میخره در مسجد و در مدرسه مینه، حد اقل 200 سال او در خیر ابدی شریک خواهد باشه. کتاب هغه سرمایه ده چې په دنیا کې مثال نه لري بل. نو د اکاډمي علوم ټول کوشش او فوکس وکړه یې په دې باندې دي چې موږ د خپل ملک ته څرنګه کدرونه تولید کو په مختلفو برخو کې. اکاډمي علوم به تاسو ته واضح سي دوستان، به واضح کې انشاءالله د تشکیلات له پلوه هغه دوه قسمه تشکیلات لري چې یوې علمي تشکیلات او یوې اداري تشکیلات. په علمي تشکیلاتو کې هغه بیا خپله درې بخشه یا درې کوره لري، په اصطلاح درې معاونیتونه لري چې یو یې د اسلامي علومو ده او دوهم یې بیا د طبعي او تخنیکي علومو ده او دریم یې بیا د بشري علومو ده چې هغه د افغانستان په سطحه باندې الحمدلله ډېر غني ده. طبعي او تخنیکي علوم به د افغانستان په سطحه تر اوسه پورې د موږ تاسې شرایط داسې نه دي چې داسې غني شي لکه د دنیا طبعي علوم څخه غني دي. البته لله الحمد موږ په اسلامي علومو کې ډېر بهترین کدرونه لرو. په اسلامي علومو کې موږ د افغانستان خلق بلکې ټول د بر صغیر خلق دې ته نه یو محتاج چې د یوې مسلې د حل دپاره موږ مصر ته ولاړ سو یا جامع الازهر ته ولاړ سو یا دیوبند ته ولاړ سو او د یوې مسلې حل راوړو. دلته په افغانستان کې موږ تاسې کدرونه لرو، خو دا کفایت او بسنه نه کوي. موږ ته لا نور مظلم په مخ کې پاته ده چې موږ باید د اسلامي علومو په بخش کې مخ ته ولاړ سو. د بشري علومو چې ډېر پراخ تشکیل لري او په اوو غټو مرکزونو باندې تقسیم دي او هغه هم تقریبا د سیمې د نړۍ په سطحه باندې الحمدلله غني دي. موږ تاسو ته چې دشوار او سخت او پیچ در پیچ مزل باقي ده نو هغه طبعي علوم دي او طبعي علوم یا په کل کې اکاډمي د یو ملک د ملا د تر حیثیت لري. کوم ملک چې فلجیږي نو هغه وخت فلجیږي چې په عمل کې ډاکټر معیاري نه وي، په عمل کې د لیسانس په کچه څوک معیاري نه وي، په هغه ملک کې پیلوټ معیاري نه وي، په هغه ملک کې د زراعت رئیس معیاري نه وي، نو خو تخمونه به ټول ضایع سي، ځمکه به ټوله مابین ولاړه سي. هغه اوبه د موږ تاسې د قانون چې کوم محنت کوي هغه به ټول له مابینه تللی وي. د افریقا په یو لوی پوهنتون باندې لیکلي وایي کوم ملک کوم قوم چې له مابینه وړي دې ته ضرورت نشته چې ته اټم بم په استعمال کړي یا لوی لوی توغندي ورباندې استعمال کړي، راکټونه ورباندې استعمال کړي. وایي د تعلیمي سلسله او تعلیم یې ګډوډ کړه نور به خود هغه ملک د تا غلام. اکاډمي علوم کوشش کوي چې د ملک په سطحه باندې په ټولو علومو کې
داسې یو کدرونه جامعې ته پیش کړي چې هغه د جامعې درد دوا کړای شي. اکاډمي علوم په خپل تشکیل کې انشاءالله العزیز 521 نفره په فعالیت باندې بوخت لري. البته په دې کې به خدماتي برخه هم وي، 99 نفره البته په دې کې به اداري برخه هم وي، خو لویه برخه یې کدري ده چې اوس به موږ انشاءالله تاسو ته واضح کړو چې په سلګونو ویم که په زرګونو ویم پروژې چې هغه تکمیل شوي دي او تر کار لاندې دي او په 5 کلن و 4 کلن و 1 کلن و 6 کلن پلانونه دي او د هغوی دپاره پروژې ورکړل شوي دي او هغه پروژې ټولې تر کار لاندې دي. اکاډمي علوم د علم یو مرکز ده او علم تاسو ته معلومه ده چې د الله جل جلاله ذاتي صفت ده او ذاتي صفات الله هغه وي چې هغه ته د ضد نسبت نه کېږي. یو فعلي صفات هغه دي چې د ضد نسبت یې ورته کېږي، لکه الله جل جلاله الرحمن ده خو القهار هم ده، القهار ده خو الرحمن هم ده. او علم هغه صفت چې الله العلیم ده، الله ته کله هم جاهل نه ویل کېږي، نعوذ بالله منها. نسبت حیات الله د مرګ او د موت نسبت نه ورته کېږي. د دې لپاره چې د محترمو ورونو د رسنیو وخت په ټاکلي وخت باندې پوره شي او موږ خدای دې وکړي چې ډېر وخت نیولی نه وي، نو په دې خاطر باندې زړه خو مې دا غواړي چې ډېر خواله له رسنیو سره وکړو. خو منتها دا د ورونو هم ضرورت ته او د وخت هم ضرورت ته. صرف یوه خبره تکرار کول غواړم چې هرگز نه میرد آن کې دې لش زنده شد به عشق. هغه قوم کله امله ما بین نه ځي چې د هغو په زړه کې د عشق مینه محبت و لمبه و تعلیم و تعلم وي او ثبتست بر جرید ای عالم دوام ما. نازی صاحب و تخنیکی اکنون از محترم منشی علمی احترامانه دعوت میکنیم تا صحبت‌های خود را داشته باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا و بعد. د حکومت د اطلاعات او د رسنیو مرکز مسؤلینو، د افغانستان د رسنیو استازو، په تالار کې ناستو ټولو ګډونوالو، د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو خویندو ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د جناب شیخ صاحب په اجازه له دوی څخه ډېره مننه چې دوی د افغانستان د علوم اکاډمۍ په اړه باندې مقدماتي مهمې او مشرحې خبرې له تاسو سره شریکې کړلې. زه دوباره په هغو خبرو باندې فوکس نه کوم او مستقیما د ګزارش په اړه له تاسو سره معلومات شریکوو. گزارش ممکن د حکومت د رسنیو مرکز تاسو ته په پرنټ بڼه هم درکړی وي، نو وخت په کتو او یا د وخت ارزښت په کتو زه غواړم یوازې د دې گزارش مهم ټکي او مهمې خبرې له تاسو سره شریکې کړم او که زموږ د علوم اکاډمۍ د فعالیتونو په اړه باندې په پای کې له تاسو سره کومه پوښتنه وه او یا نور مسایلو، نو موږ راغلی ټیم ستاسو په خدمت کې یو دا موضوعات به تاسو سره درحل کوو. په پیل کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ د 1402 کال د زمري یا اسد میاشتې راهیسې د 1403 کال د زمري یا د اسد تر میاشتې پورې د لاسته راوړنو لنډیز له تاسو سره شریکوو. په علمي برخه کې د علوم اکاډمۍ د لاسته راوړنو لنډیز: اول، د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمانونو، احکامو او لارښوونو رعایت او تطبیق. د افغانستان د اسلامي امارت د طرز العملونو، لایحو، مقررو او قوانینو بشپړ رعایت او تطبیق. د ریاست الوزرا د عالی مقام او د اسلامي امارت د کابینې د احکامو او مصوبو رعایت او تطبیق. اغیزمنه رهبري او اداره او د هر ډول فساد په وړاندې جدي مبارزه. د علومو په بیلابیلو برخو کې 30 علمي څېړنیزې پروژې بشپړې شوي دي. د علومو په بیلابیلو برخو کې 280 علمي څېړنیزې پروژې تر کار لاندې دي او د علومو په بیلابیلو برخو کې 50 علمي څېړنیز کنفرانسونه وړاندې شوي دي. په ملي سطحه 6 علمي څېړنیز سیمینارونه دایر شوي دي. د علومو په بیلابیلو برخو کې 40 عنوانه کتابونه چاپ شوي چې مجموعاً 11,900 ټوکه کېږي او د بیلګې په توګه د هغوی نمونې ستاسو په مخ کې هلته په دې سټیج باندې پرتې دي. د علومو په بیلابیلو برخو کې 25 عنوانه نوي کتابونه د اړتیاو ضرورت پر بنسټ ژباړل شوي دي. د څېړونکو او لیکوالو د مطالعې لپاره د علوم اکاډمۍ کتابتون ته د علومو په بیلابیلو برخو کې 18,500 نوي کتابونه چمتو شوي دي.
د علوم اکاډمۍ د بیلابیلو علمي څانګو په بیلابیلو علمي بستونو کې د آزاد سیالۍ له لارې د دوکتورا، ماستر او لیسانس په کچه د لوړو زده کړو درلودونکي 50 تنه هیوادوال مقرر شوي دي. د علوم اکاډمۍ 140 تنو پوهانو د ټاکل شوو شرایطو په بشپړولو سره په بیلابیلو علمي څانګو کې بیلابیلو لوړو علمي رتبو ته ترفیعات کړي دي. د عدلیې محترم وزارت او د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شوو ځمکو د استرداد کمیسیون له لوري د علوم اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو مرکز ته د زرو په شاوخوا کې د بهرنیو رالیږل شوو کلمو ته د پښتو او دري ژبې معادل کلمې پیدا شوي او دا لړۍ په پرله پسې ډول روانه ده. د اریانا، کابل، خراسان، افغانستان، باستان شناسی، طبیان، طبیعت، کوشانیان، پښتو او سیمه ییز مطالعات مجلو 40 غړي چاپ شوي چې په ګڼو علمي برخو کې 248 علمي څېړنیزې مقالې چاپ شوي دي. له 140 علمي فرهنګي مرکزونو سره د 1900 ټوکو کتابونو او 1500 علمي مجلو مرسته شوې ده. د دعوت او ارشاد ریاست له لوري د علوم اکاډمۍ غړو ته د دیني علومو د مضمون تدریس بشپړ شوی او 3 ځله ازموینه اخیستل شوې. د علوم اکاډمۍ کارمندانو او محافظینو ته د قرآن کریم د ترجمې، تفسیر او فقهي کتابونو د وړې دورې د پروګرام بشپړولو او د اصلاحي بیانونو، سیرت او عقیدتي ورځنیو اونیزو او میاشتنیو پروګرامونو ترسره کېدل. په دعوت او ارشاد ریاست کې د فقهي مجلس جوړېدل چې تر دې دمه د نیت، بیت المال، سفر، یتیمانو، حجاب، مسجد، پروژه کې د پچکاري کارول، حتیم، په هدیره کې لمونځ کول، میراث او د ځینو نورو اړینو ټولنیزو مسایلو په اړه استفتاوې کړي او دا لړۍ په پرله پسې ډول روانه ده. د دوکتورا او ماسترۍ له برنامو څخه د 4 تنو علمي غړو فارغېدل او 10 تنه علمي او اداري غړي د دوکتورا، ماستري او لیسانس لوړو زده کړو لپاره کورنۍ او بهرنیو پوهنتونونو ته معرفي شوي دي. له کورنۍ او بهرنیو دولتي او نادولتي پوهنتونونو او د خصوصي تحصیلي مؤسسو سره د علمي همکاریو د هوکړلیکونو د چارو انسجام چې ځینې هوکړلیکونه لاسلیک شوي او د نورو د لاسلیک چارې به هم په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. د علوم اکاډمۍ د ethnography له څېړنیز موزیم څخه د 900 تنو زده کوونکو او محصلینو لیدنه د علوم اکاډمۍ په تشخیصیه کلینیک کې د ګڼو ناروغانو هیوادوالو د ناروغیو تشخیص او درملنه، د علوم اکاډمۍ لپاره نوی استراتیژیک 6 کلن پلان جوړ شوی، د اسلامي بانکوالۍ او معاصر مسایلو څېړنیز مرکز چې له 100 کلو راهیسې د افغانستان د علوم اکاډمۍ په اډانه کې فعالیت کوي، د خپلو نورو فعالیتونو او کړنو ترڅنګ سږ کال د هغوی لاسته راوړنې په دې ډول باندې دي. د اسلامي بانکوالۍ په برخه کې د مذابحو لارښود، د شرعي هیئت طرحه، د شرعي هیئت طرح تخریج، د جوالې لارښود، د مقاسې لارښود، د کفالت لارښود، د امانت لارښود، د بیع او صرف لارښود، د مشارکې لارښود، د مضاربې لارښود، د اقتصادي کمیسیون پریکړې پر اساس د چرګانو سکتور په هکله تحقیق، د مذابحو په اړه د شریعت پر رڼا کې نظر څرګندول، د مرابحې لارښود دري او پښتو له فقهي تخریج سره، د مایکرو فاینانس شرکتونو د تحویل طرحه دري پښتو، د مضاربتي تکافل طرحه له فقهي تخریج سره، د بانکونو د تحویل طرحه دري پښتو له فقهي تخریج سره، د قرض لارښود، د حوالې لارښود، د عدلیې وزارت د تکافل قانون بیاکتنه له فقهي تخریج سره، د افغانستان بانک لخوا جوړ شوی د مرابحې لارښود بیاکتنه، د تضمین حقوق استفتاء حل کول، د صرافۍ لارښود بیاکتنه، د اجارې لارښود بیاکتنه، تخریج قانون ثبت دارایی‌های ادارې امور، تطبیق حدود و امنیت، د شرکت لارښود، د بانکوالۍ قانون، د بانکوالۍ د قانون فقهي تخریج چې لا هم دوام لري، په اسلامي بانکونو کې د ګټې ویش لارښود، د حج او عمرې لارښود بیاکتنه، بانکي سیستم او پر اقتصاد یا اغیزې تصحیح او بیاکتنه، د ابرا لارښود، د سلم لارښود، د استثناء لارښود، د وکالت لارښود، د وقف لارښود او د هبې لارښود بشپړ شوي دي او په دې اړه باندې د اسلامي بانکوالۍ او د معاصرو مسایلو په اړه باندې نور مسایل تر کار لاندې دي چې انشاءالله په راتلونکي کې به د هغې راپور هم له تاسو سره شریک شي. د بهرني هیوادونو ته د سفرونو په لړ کې فدراتیوي روسیې، د ایران اسلامي جمهوریت، متحده عربي امارات او جاپان او چین ته د علوم اکاډمۍ د جګپوړو علمي پلاو سفرونه او دغه هیوادونو د بیلابیلو طبي، علمي، څېړنیزو، فرهنګي او کلتوري مرکزونو له چارواکو سره لیدنه او له هغوی سره د علمي همکاریو د هوکړلیکونو د لاسلیک کولو د چارو پر مخ بیول ترسره شوي دي. د اسلامي نړۍ له علماو د روسیې، ترکیې او د ایران د سیاسي استازولیو له استازو سره د علوم اکاډمۍ د رهبرۍ لیدنه او په بیلابیلو علمي او ټولنیزو برخو کې
د اسلامي امارت د پالیسیو روښانول، د افغانستان د اسلامي امارت له بېلابېلو دولتي ادارو لکه له سترې محکمې، د کورنیو چارو وزارت، د لوړو زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت، د اطلاعات او فرهنګ وزارت، د عامې روغتیا وزارت، د عدلیې وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د نورم او سنډر ادارې، د چاپیریال ساتنې ملي ادارې، افغانستان بانک، ملي بانک او ځینو خصوصي بانکونو، د ملکي خدمتونو ادارې او ځینو نورو دولتي او نادولتي ادارو سره په بېلابېلو کمیسیونونو، غونډو، کنفرانسونو او سیمینارونو کې د علومو اکاډمۍ د پوهانو پرله پسې مرسته او ګډون دا ترسره شوي دي. د ښاغلي امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان پر اساس باندې د افغانستان د علومو اکاډمۍ نوي چاپېدونکي کتابونه اوس د یو پروسیجر له لارې کندهار ته استول کېږي او د هغې ځای له تایید نه وروسته به دا چاپېږي، چې تر دې دمه پورې موږ 20 کتابونه د کره کتنې دپاره هلته استولي دي او 50 کتابونه نور د لیږلو دپاره چمتو دي. انشاءالله چې څومره ژر راورسېږي نو هغې د چاپ سلسله او د هغې گزارش به هم بیا له تاسو سره شریک شي. د پالیسۍ او تقنین په برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ لاسته راوړنې د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر بنسټ د علومو اکاډمۍ قانون او مقررات ټول له سره برابر شوي، د فقهي تخریج چارې ترسره شوي، ان قریب به د اړوندو باصلاحیته مراجعو له لوري وکتل شي او له توشیح وروسته به د علومو اکاډمۍ د چارو د ښه والي په برخه کې مثبت اغیز ولري. د اداري فساد په وړاندې بنسټیزې او مهمې کړنې په تیر یو کال کې د ادارې د بهبود او اصلاح په موخه په بېلابېلو برخو کې بدلونونه راغلي. د وړتیا، ژمنتیا او کاري مخنیې له مخې نوې ګمارنې شوي. د ادارې بېلابېلو برخو په چارو کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي دي. دا په تیر یو کال کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لاسته راوړنو لنډیز راپور چې تاسو سره شریک شو. اوس په 3 وړو علمي برخو کې د علومو اکاډمۍ چې کوم فعالیتونه ترسره شوي دي زه د هغې مغه تاسو سره شریکوم. د افغانستان د علومو اکاډمۍ تشکیلاتي جوړښت له مخې لکه مخکې جناب شیخ صاحب ورته اشاره وکړه په 3 برخې لري: بشري علوم، طبي تخنیکي علوم او اسلامي علوم. په پیل کې د بشري علومو معاونیت چې دی هغه 9 څیړنیز مرکزونه لري: د ژبو ادبیاتو مرکز، مرکز علوم اجتماعي، د لرغونپوهنې مرکز، مرکز تحقیقات کوشاني، د پښتو څیړنو بینالمللي مرکز، د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز او د اریانا دایرة المعارف مرکز. د بشري علوم معاونیت اړوندو علمي مرکزونو په تیر کال کې 18 علمي څیړنیزې پروژې بشپړې کړي دي چې په لاندې ډول دي: د پوهان حبیب الله تیږي د آثارو تحلیلي څیړنه، بررسی و تحلیل کهن‌ترین متن‌های منظوم و منثور دری تا سده 4 په پښتو معاصر ادب کې د ښځینه لیکوالو د نثر لیکنې بهیر تحلیلي څیړنه، په معاصر دوران کې د سند د پښتنو فرهنګي هڅې، شخصیت تاریخي، زردشت و اصلاحات اجتماعیان، د کابل مجلې د مقالو موضوعي شننه، ګلشن افغان د علي اکبر اورکزي د دیوان تدوین او تعلیقات، تحلیل مقایسوي، مصنوي، معنوي، باهفت او رنګ جامع، په پشایانو کې د ماشومانو ځینې دودیز فولکلوریک ارزښتونه، د سیاسي پرمختیا د نظریو څیړنه، بررسی حقوق تجارت و حمل و نقل بحري افغانستان، په افغانستان کې د بهرنیو مرستو او پورونو تحلیل او څیړنه، مبارزات وطنخواهی کنشکا، د تاجکستان او امریکا متحده ایالاتو اړیکې او پر افغانستان اغیزې 2001-2021، معرفي 100 اثر موجود در موزیم علمي تحقیقي اکاډمي علوم، د شوروي اتحاد رامنځته کېدل او ړنګېدل پر سیمه او افغانستان اغیزې 1919-1991، د هند او پاکستان اړیکې او د سیمه او افغانستان پر حالاتو اغیزې 1920-2015 په لاره پښتونخوا کې د پښتو ژبې دریځ 1920 تر 2020 کال پورې. د بشري علومو په علمي مرکزونو کې تیر کال 138 علمي څیړنیزې پروژې تر کار لاندې وې چې لا هم دوام لري او ځینې مهمه پروژې په دې ډول دي: د پښتو او دري تاریخي ژبنۍ اړیکې او توپیرونه، پژوهش ادبیات فولکلوري زبان ازبکی، د پښتو ادب په معاصره دوره کې د عرفاني او تصوفي ادبیاتو څیړنه، مورفولوژي زبان ترکمنی، د پښتو ادب د کلاسیکي دورې ټولنیزه کارکتنه، باستاب ژانرهای فولکلوریک در ادبیات منظومي زبان دری، پېښور او هغه ته د ځینو نږدې سیمو د لهجو څیړنه او له معیاري پښتو سره پرتلنه، بررسی جریانهای عرفان و تصوف اسلامی در افغانستان و انعکاس آن در ادبیات دری، خوشحال او نوستالژی، بررسی و تحلیل سرودهای زنان دری پرداز از دهه دموکراسی به بعد، په پښتو لنډیو کې د متلونو او اصطلاحاتو تحلیلي څیړنه، تحلیل و بررسی مورفولوژي زبان ازبکی، پر پښتو منظوم ولسي ادب د لوی پکتیا د ځینو لهجو اغیزې، تحلیل و بررسی ادبیات کودک ترکمنهای افغانستان، د پښتو ناول ټولنپوهنیزه څیړنه، مقایسه صفت در زبانهای شغنانی و دری، په پښتو معاصر منظوم ادب کې د هیومانیزم څیړنه،
بررسی حضور سمبولیک پرندگان و حیوانات در ادبیات شفاهی نورستان، فرهنگی ارغله و پر پښتو ژبه اغیزې په جوهش واژه‌های مرکب در متون معروف منصور قرن ششم و هفتم هجری د پښتو دري ژبه د متلونو و اصطلاحاتو پرتلیزه څېړنه، بررسی و تحلیل متنهای ساده و مرسل تعلیمي در متون قرن ششم په ویرغونه کې د روستاړو ونډه، په پښتو منظومو ولسي ادبیاتو کې د نویو بدلونونو سرک، تحلیل و بررسی ادبیات کودک در ادبیات ازبک‌های افغانستان، د بیانات افغانی د خطي نسخې د متن استخراج او تدوین، بررسی و تحلیل جریان‌های معاصر شعر دری در افغانستان، د پښتو په معاصر ادبي دوره کې د حمدیه شاعرۍ څېړنه، تجدید در مورد روش املایی زبان دری، د پشهیي ژبې فونولوژي او مورفولوژي، په پښتو کې د ښځینه ژباړنو د ژباړو څېړنه او تحقیق پیرامون تاریخ تحلیلي نقد ادبي در ادبیات معاصر دری، او د نوې ژبپوهنې له مخې د پښتو فونولوژۍ څېړنه، د تعلیمي نصاب د پښتو ژبې د مضامینو څېړنه له 9 نه تر 12 ټولګي پورې، بررسی آثار دورې کوشاني در ولایت میدان وردګ و ننګرهار، د پوهان محمد رحیم الهام د آثارو څېړنه، د اریاني ژبو د رسم الخطونو څېړنه، بررسی ادیان هندي و ارباب الانواع یوناني در دورې کوشاني، د پښتو ژبې په اړه د بهرنیو ژبپوهانو د علمي کارونو څېړنه، میتودولوژي عقیدتي و اسطوره‌یي در دوره کوشاني، د پښتو د داستاني ادبیاتو روایي څېړنه، د ګوري ژبې مورفولوژي، نقش تربیمی آثار باستاني در غنمندي موزیمها، د نورستان په شفاهي ادبیاتو کې د حیواناتو سمبولیک حضور، نقد اجتماعي شعر دری، د افغانستان د پښتو معاصرو ادبیاتو په پرمختیا کې د نادولتي ادبي ټولنو د ونډې تحلیل څېړنه، بررسی مقایسوي و تحلیلي نیولوګیزم و ترکیبها در آثار معاصر دری و پښتو، د نوې ژبپوهنې په رڼا کې د ځینو لیکل شوو فونولوژۍ او مورفولوژۍ پرتلیزه څېړنه، بررسی کتیبه‌های غزنوي، غوري و تیموري او معیاري ژبه او په پښتو کې د منځته راتګ لارې چارې، بررسی هنر معماري و مهندسي آبادات عصر اسلامي در ولایت شمالي افغانستان، د پکتیکا اتنیکي تاریخي فرهنګي څېړنه، په پښتونخوا کې د مهاجرت د پښتو ادبیاتو د ایجاد او ودې پرمختیایي څېړنه 1950 په معاصر دور کې د لویدیځ پنجاب د پښتنو د فرهنګي ادبي حال څېړنه، بررسی مقایسوي ساحات باستاني منډیګک با تمدن هرپا و موهنجودورو، د پښتو ژبې په څېړنه کې د جورج مارګنسټیرن هڅې او د ملکن سیمې فرهنګي بهیر څېړنه، د افغانستان در دوره امارت امیر شیر علی خان، بررسی سیستم‌های اقتصادی با مثال افغانستان، د محمد داود خان د جمهوری نظام بهرانه سیاست، نقش تجارت در انکشاف اقتصادی افغانستان طی سالهای 1392 پر پښتني کلتور د نوې ټکنالوژۍ اغیزې، رژیم سیاسی افغانستان و مقایسه با رژیم‌های ریاستی و پارلمانی مدل، بررسی اقتصادی منابع انرژیکی افغانستان، اندیشه‌های فلسفی ابوعلی سینا بلخی و تاثیرگذاری آن بر فلاسفه غرب و شرق، و تحلیل و بررسی مطبوعات در افغانستان، په سویلي پښتونخوا کې د پښتنو د فرهنګي وضعیت څېړنه، مشخصات اتنیکي و تاریخي بلوسا، مشارکت سیاسی اجتماعي و فرهنګي زنان افغانستان در تاریخ نوین افغانستان 1919 2014، حکومتداری در امپراتوری عثماني، د سیاسي بندیانو بشري حقوق او د باګرام زندان ځانګړې مطالعه، بررسی ویژگی‌های معماری و مهندسی آبادات عصر اسلامی در ولایت شمالی افغانستان، بررسی جایگاه ادیان هندی و یونانی در دوره کوشانی، د ژورنالیزم حقوق او ارزښتونه، د افغانستان په اقتصادي پرمختیا کې د کرنې او صنعت د متقابلو اغیزو څېړنه، بررسی راه تحصیل مالیات او تاثیر بر اقتصاد افغانستان، په افغانستان کې د ملکیت حقوق، د خوشحال خټک فلسفي او سیاسي افکار، د افغانستان د جمهوریت دورې د رسنیو څېړنه 1952-1950، په افغانستان کې د جرمونو په زیاتوالي او کموالي کې د رسنیو رول، سلطنت افغانها در اصفهان، د ملي وحدت په ټینګښت کې د رسنیو ونډه، او پر افغاني فیلسوفانو باندې د لرغوني یونان او روم د فیلسوفانو د نظریاتو اغیزې، د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په لومړیو 3 لسیزو کې د افغانستان د علمي فرهنګي وضعیت څېړنه، اصلاحات سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي، احمد شاه بابا رحمه الله، د افغانستان په اقتصادي پرمختیا کې د کرنې او صنعت د متقابلو اغیزو څېړنه، بررسی حضور جامعه جهانی در افغانستان پس از 11 سپتامبر و تاثیرات آن در استراتژی مبارزه با تروریسم در منطقه. نو موضوعات نور هم ډیر دي، فکر کوم تاسو سره به د دې لیستې نه غواړم نور ته اشاره وکړم. په هر صورت د بشري علومو د مرکزونو په علمي غړو په تیر کال کې په 240 علمي تحقیقي موضوعاتو باندې کنفرانسونه ورکړي چې په دې ډول باندې دي. د مکې مکرمې په فتح کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیاسي کړنلاره،
بررسي مختصر ویژگی‌های نثر تاریخی بیهقی در ټولنیز پوهنې په رڼا کې ژبنی پلان، بررسي وضعیت فقر اقتصادي در افغانستان، د شیدا په شاعرۍ کې د کره کتنې د تیورۍ تومنه، د درنګ برساختار قصه های عامیانه عبدالغفور بریشنا، د معیاری ژبې اصول، بررسی رویدادهای یک قرن گذشته افغانستان در روشنایی فلسفه تاریخ، فورم و عناصر ساختاری شعر کوتاه در ادبیات دری، د اسلامي امارت فرهنګي لاسته راوړنې، د پښتو مخطوطاتو د فهرستونو تحلیلي کتنه ان شاء الله دا ورته په ختیځ دن کې د پښتو ژبې د سیوا زده کړې لپاره د چاپ شوو اثارو د ستونزو څېړنه او په بهرني سیاست کې د ملي ګټو مقام، د کونړ ولایت د اقتصادي پرمختګ طرحه، فرصتونه او ننګونې، نقش کوشانیها در اعمار معابد مس عینک، د برېښنایي بانکوالۍ پیژندنه او د هغې اقتصادي ارزښت، وضعیت فرهنګي و شهرنشیني در کابل طی 2 دهې اخر، د ګارټن د ریفولوشن تیوري او د مصر د 2011 کال په پاسونونو کې د تطبیق مطالعه، بررسي سبک هنر معماری استوپه توپدرۍ ولایت پروان او وضعیت سیاسي و اقتصادي کشورهای آسیای مرکزی، له اسلامي امارت سره د ازبکستان او ترکمنستان د تعامل د پراختیا انګیزې، تاریخي نیټې او په یو بل د هغوی بدلول او د کابل ختیځ میشتي هوتک د خپل فرهنګ په هنداره کې او دې ته ورته نور موضوعات. د علوم اکاډمۍ دویمه مهمه برخه د طبي تخنیکي علوم معاونت ده چې په دې کې 4 مرکزونه په علمي تحقیقاتو باندې بوخت دي چې د کیمیا، بیولوژي او زراعت مرکز زمین شناسی، د ریاضي، فزیک او تخنیک مرکز و مرکز علوم طبي. د طبي تخنیکي علوم په علمي مرکزونو کې 13 کال 12 علمي څېړنیزې پروژې بشپړې شوي چې په دې ډول دي: بررسی کاربرد معادلات دیفرانسیل معمولی برای دریافت شدت جریان برق در برخی از مدارهای برقی، په ننګرهار کې سټرسو ته د زیان رسونکو حشرو څېړنه، بررسی و ارزیابی مشتقات توابع در حل برخی از مسائل هندسي، فیزیکي و اقتصادي، د شرقي زون ولایتونو د ځینو ولسوالیو د خاورو د حاصلخیزۍ د کچې څېړنه، تجزیه و تثبیت کیفیت آبهای شامیدنی ساحات مختلف ناحیې د هم شهر کابل، په افغانستان کې د تولیدي او تولیدي سمټو په اړه څېړنه، کودهای فاسفیتی و مطالعه تخنیکی تولیدیان در کشور، د کاردیوجنیک شارک د پیښو او لاملونو څېړنه، تحقیق پیرامون دورگه ساختن مرهای وطنی و اصلاح شده، بررسی پیامدهای تغییرات اقلیمی برای تولید محصولات زراعتی ولایت پروان و کاپیسا بین سالهای 1380-1400، بررسی طرق وقایوی و تداوی پوسیدگی دندانها او بررسی وضعیت آبهای استادی ولایت کابل و اثراتیان. د طبي تخنیکي علوم په برخه کې 13 کال 14 علمي څېړنیزې پروژې تر کار لاندې وې چې ځینې لا هم تر کار لاندې دي چې مهم نمونه د ځینو په دې ډول دي: د زړه د سامونو د تنګوالي او عدم کفایت د اپیمودولوژي او اختلاطاتو څېړنه، مسئولیت مواد غذایی، ارد، روغن و گوشت‌های تولیدی در شهر کابل، اپندکس و امراض آن، د سگو د مزمن انسدادي ناروغۍ COPD د اپیدمیولوژي کلینیکی لوحې او اختلالاتو څېړنه، بررسی تحلیل و ارزیابی خشکسالی حوزه‌های آبی امو، شمال و هریرود مرغاب، په افغانستان کې د بیدیا او د جغرافیا پراختیا څرنګوالی، د کابل اوبیزي حوزې د سیلابونو په اړه څېړنه، وضعیت زونهای اقلیمي کوهستاني و الپاین توندرا در افغانستان، د نخودو پر وده او حاصلاتو باندې د ځینو اګروتخنیکي عملیو د اغیزو څېړنه، بررسی و ارزیابی آبهای استادي افغانستان و اثرات آن، بررسی وضعیت اقلیم مونسوني افغانستان، په لغمان ولایت کې د پنبې پر حاصلاتو د تخم د اندازې او د کښت د وخت د اغیزو څېړل، بررسی خصوصیات هایدروګرافیکي حوزه‌های دریایي کشور و تاثیرات برای مسائل حیاتي او په هیواد کې له محلي خام موادو څخه د کاستیک سوډا د تولید څېړل، تحقیق پیرامون اوضاع جغرافیایي طبیعي ولایت‌های فراه و نیمروز، په ننګرهار ولایت کې ښوونو یعنی زیتونو ته د ځینو زیان رسونکو حشرو څېړنه، تحقیق پیرامون ناقل مرض تب کانگو و دریافت شیوه‌های کنترل در کشور، په هیواد کې له خام موادو څخه د سودیم کاربونیت د تولید په اړه څېړنه، د رومیانو پر حاصلاتو باندې د ځینو بیولوژیکي سرو اغیزې، قسمي تفاضلي معادلې او په الکتروډینامیک کې کارونه، بررسی و ارزیابی کاربرد معادلات دیفرانسیل در حل برخی از میخانیک و اقتصاد او دې ته ورته ځینې نور موضوعات. د طبي علومو د مرکزونو علمي غړو په 13 کال کې پر 9 علمي تحقیقي موضوعاتو باندې کنفرانسونه وړاندې کړي چې په دې ډول دي: امراض غیر پاتوجني در نباتات زراعتي، د خاورې د تخریب او د اوبو د ککړتیا لاملونه او حل لارې، بررسی برخی از عوامل تغییر اقلیم و پیامدهای آخری آن در افغانستان، کاربرد معادلات دیفرانسیل در حل مسائل کیمیا، جیوپولیمری مواد او په هغو کې د شته ستونزو لپاره حل لارې،
ارزیابی کاربرد دیوارهای بروشی کانکریتی در صنعت ساختمان، د کابل ښار د نارسمي ترانسپورت تنظیم، بررسی کاربرد مشتق توابع یک متحوله در برخی از مسائل هندسی و بررسی مدل‌های خطی با چند هدف یعنی چند منظوره. د علوم اکاډمۍ درېیمه مهمه علمي تحقیقي برخه د اسلامي علوم معاونت ده چې په دې معاونت کې 4 علمي تحقیقي مرکزونه دي چې مرکز فقه او قانون، د حدیث او تفسیر مرکز، مرکز عقیده و ثقافت او د اسلامي بانکوالۍ او معاصر مسایلو څیړنیز مرکز. د اسلامي علوم معاونت په اړوندو علمي مرکزونو کې تیر کال 7 علمي څیړنیزې پروژې بشپړې شوي چې په لاندې ډول دي: مبانی معرفت شناسی اندیشه‌های عرفانی مولانا جلال الدین بلخی، په اسلامي فقه کې د انتخابات او احکام، مظاهر شفافیت در حکومتداری خلیفه دوم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، په افغاني ټولنه کې د کورنیو مظالمو څیړنه او په حدیثو کې حل لارې، بوستان عاقلان و فرزانگان، د مکی آیاتونو د اسباب نزول څیړنه او ارزونه، بررسی حد قذف و چګونګي تطبیقا در فقه حنفي. د اسلامي علوم په علمي مرکزونو کې تیر کال 15 علمي څیړنیزې پروژې تر کار لاندې وي چې په دې ډول باندې دي: بررسی تکافل اجتماعي در افغانستان از دیدگاه اسلام، د معارف القرآن او احسن الکلام تفسیرونو پرتلیزه څیړنه، بررسی عصمت در مذاهب مشهور اسلامي په قرآن کریم او نبوي سنت کې د جهاد د اصول او ضوابطو څیړنه او تجددگرایی در تفسیر قرآن کریم و نقد آن، بررسی امراض معنوی از دیدگاه عرفان اسلامی، تحلیل مقایسوي اصول عقیدتی ماتریدیه، اشعریه و اهل حدیث، د مکی آیاتونو د اسباب نزول شننه او ارزونه، د قرآن او سنت په رڼا کې د څلورو فقهي امامانو حاکمانه دریځونه، او په فقه او قانون کې د لقیط او لغتې د احکامو څیړنه، فرهنګ مالیاتی اسلام و راههای تطبیق عملی آن در افغانستان، په اسلامي فقه او د افغانستان په قوانینو کې د ولد زنا احکام، بررسی گفتمان دعوت حضرت نوح علیه السلام در قرآن کریم، د فضائل اعمال کتاب د حدیث او روایت او تخریج او څیړنه، بررسی حدیث موقوفه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، په حدیثو کې د تدلیس څیړنه او د تورته نور موضوعات. د اسلامي علومو د مرکزونو علمي غړو په تیر کال کې پر 6 موضوعاتو باندې علمي تحقیق کنفرانسونه ورکړي چې په دې ډول دي: قساوت قلب و راههای علاج آن، معیارهای یک پژوهش علمی در علوم اسلامی، تعامل و همدردی در هدایت قرآن کریم، نقش قرآن کریم در کاهش فقر، د بانک عمده فعالیتونه او بررسی اسباب اعراف در نصوص شرعي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د ژباړې مرکز چې په تیرو 2 کلونو راهیسې په فعالیت باندې شروع کړې ده، په تیر کال کې 25 علمي اثار ژباړلي دي چې په دې ډول دي: د بازار منځني مدیریت 2 ټوکه، د اسلام اخلاقي نظام، تاریخي امت مسلمه 4 ټوکه، رحمت الله الواسعه، شرح حجة الله البالغه لومړی او دویم ټوک، منح الروض الازهر، شرح فقه الاکبر، اسلام و موسیقی، مسائل ملحقات لابد من ذکرها فی مسائل الاعتقادیات، ربانیت نه رهبانیت، ربانیه لا رهبانیه، الصوم، الصلاة، جدیدیت یا ماډرنیزم، حجاب در پرتو قرآن و سنت، برزخی ژوند، معین الفلسفات ترجمه دری، علم الکلام پښتو ژباړه، عقاید الاسلام ترجمه دری د حدیث قرآنی معیار، المنقذ من الزلال، فقه یا فهم صحیح شریعت، ساينس او اسلام، د سادي ژوند، حکیم عمر خیام، ادبی او کرکټنیز اصطلاحات، المدخل الى اصول الحديث على منهج الحنیفه پښتو ژباړه او دری. د ژباړې په مرکز کې 15 اساسار هم د اوستر ژباړې لاندې دي چې په دې ډول تاریخ امت مسلمه 5م ټوک د امام ابو حنیفه سیاسي ژوند، قواعد فی علوم الحديث د امام محمد غزالی اقتصادي نظریات، مکتوبات امام ربانی، د ټولنیز ژبپوهنې پیژندنه، جواهر الحکم، الشفاء بتعریف حقوق المصطفى، ژبپوهنه صدا رحمت الله الواسعه، شرح حجة البالغه 3م ټوک، اخلاق او د اخلاق و فلسفه، قاموس الفقه، تفسیر المعارف القرآن مولانا محمد ادریس کندهلوی، د حنفي مذهب د امامانو سیرت او اصول الغابه فی معرفت الصحابه. په 1402 کال کې د علوم اکاډمۍ له لوري وړاندې شوي 6 علمي سیمینارونه په لاندې ډول دي: په خیر القرون کې د ښځو ونډه، تطبیقي حدود و نقشیان در تامین امنیت، د افغانستان د پرمختګ لار، د هیواد ترانسپورټي وضعیت ستونزې او حل لارې، پروسس محصولات زراعتي و نقشیان در رشد اقتصادي کشور، د افغانستان د ناپیلي بهرني سیاست ګټې. په تیر کال کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ د اطلاعات او عامه اړیکو ریاست راپور، 40 علمي څیړنیز کتابونه او 10 شمیرې مجلې چاپ شوي چې مخکې نمونه ذکر شول. د علوم اکاډمۍ مرکزی کتابتون ته
تیر کال 3500 عنوانه کتابونه څېړونکو محصلینو او لیکوالو ته د مطالعې لپاره ورکړي. په دې کې 1520 ټوکه کتابونه هغو اشخاص ته د مطالعې لپاره ورکړل شوي چې له پوهنتونونو او له بهر څخه علوم اکاډمۍ ته راغلي دي. د پوهانو د اسانتیا لپاره د کتابونو ډیټابیس شوي دي او د علوم اکاډمۍ تیر کال 40 عنوانه کتابونه چې چاپ شوي په لنډي سره په لاندې ډول دي. د کابل اوبیزي حوزې هایدروګرافیکي څېړنه پیشګامان ادبي بدخشان له امریکا او روسیې سره د هند اړیکې او پر افغانستان اغیزې ځینې آیاتونه او ناسم فهم اسلامي عقاید ویژگی‌های اعتقادی اسلام صلیبی جګړې د عربانو له خولې فرهنګ موضوعي قرآن با تفسیر مختصر جلد اول جلد دوم جلد سوم جلد چهارم د شلمې پیړۍ په دویمه نیمایي کې د پښتو د پرمختیایي بهیر څېړنه علم الکلام آریانا قاموس پښتو جنس در زبانهای شغنانی روشانی و پښتو له پښتو سره د ګوري او ساوي ژبو اړیکې د مستجن اثر څېړنه ټکنالوژي کاغذسازي و چگونگی کاربردیان در کشور د دریګونو انټیګرالونو تطبیقات سیاستهای مالی و پولی و نقشیان در اقتصاد افغانستان د پښتو ننني لیکوال په اسلام کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مقام او د ټولنې په اصلاح کې ونډه د افغانستان د اقتصادي پرمختیا عوامل افغانستان په یو نظر تحلیل و بررسی برخی مسائل تصوف از دیدگاه اسلام د افغانستان د اوبو مدیریت او د اوبو سیمه ییزه ډیپلوماسي اریانا یا افغانستان د افغانستان لنډ تاریخ لومړی او دویم ټوک په پښتو ولسي شاعري کې د تاریخي پیښو څېړنه حجاب قرآني او نبوي لارښود د پارتیانو تاریخ ضرورت بازنګري نظام اقتصادي افغانستان د پشهیي ژبې د ادبیاتو تاریخ فنولوژي زبان ازبکي د کره کتنې اخلاق او اصول او د اریایي ژبو په ډلبندۍ کې د پښتو ژبې دریځ. په 1402 کال کې علوم اکاډمۍ بیلابیلو پوهنتونونو کتابتونونو ټولنیزو ادارو سره مرسته کړې چې د بیلګې په توګه د هغوی ځینې نومونه درته اخلم. بامیان پوهنتون د لوګر ولایت پوهنتون د پکتیکا پوهنتون نورستان پوهنتون کندهار پوهنتون قلم خصوصي لیسه کندهار د جانیخیل ولسوالۍ کتابتون میرویس نیکه زابل لوړو زده کړو مؤسسه د زابل ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور د موزیم کتابتون د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ د ساو کتابتون د احمدشاه بابا د خان عبدالغفار خان لیسې کتابتون البیرونی پوهنتون په کابل کې د کندوز ځوانانو ادبي ټولنه د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ امام ابو حنیفه عامه کتابتون د پکتیا پوهنتون د حقوقو پوهنځي کتابتون د اسلامي امارت د اطلاعات او رسنیو مرکز کتابتون په لوګر ولایت کې یو سیمه ییز شخصي کتابتون شیخ زاید پوهنتون د لوړو زده کړو وزارت پوهنې وزارت دارالحفاظ زید بن ثابت کتابتون د لغمان ولایت تخنیکی او مسلکي زده کړو امارت نبراس تعلیمي مرکز هاشمي کتابتون د کونړ الظهور خصوصي لیسې کتابتون مدرسه سید المرسلین کتابتون بدخشان ولایت د چک ولسوالۍ د پوهنې امارت د ګمرکونو او عاید معاینت کار او ټولنیزو چارو وزارت مسلم عامه کتابتون د فرهنګ او هنر معاینت د تیاتر ریاست ایران هیواد ته د محمد خیر علي لیسې کتابتون د غزنی ولایت واغظ ولسوالۍ جهان پوهنتون د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د شکایتونو اوریدو ریاست کتابتون مسلم د لوړو زده کړو مؤسسې د کندهار پوهنتون مرکزی کتابتون او مؤسسه تحصیلات عالی خصوصي کلی. دا په تیر 1402 کال کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ د کارونو لنډیز او په مفصل گزارش او د راتلونکي کال لپاره د افغانستان د علوم اکاډمۍ پلانونه په لاندې ډول دي. د 500 علمي څېړنیزو اثارو چاپول، د 6 علمي څېړنیزو سیمینارونو دایرول، د 14 علمي څېړنیزو مجلو چاپول، له بېلابېلو ژبو څخه د هېواد پر رسمي ژبو د اړتیا وړ 10 اثارو ژباړل، د اریانا قاموس پښتو د دویم ټاک چاپول، د اریانا قاموس پښتو د دریم ټوک بشپړول، 1500 ټوکه اریانا ادبي دایرة المعارف چاپول، د کوچنیانو او تنکیو زلمیانو د دایرة المعارف پښتو دویم ټوک او دري دریم ټوک چاپول، د علوم اکاډمۍ د تدوین شوي ستراتیژیک پلان د هرې برخې لپاره د عملیاتي پلانونو جوړول، د دعوت او ارشاد په برخه کې د ټاکلي نصاب د تدریس بشپړول، د دعوت او ارشاد په برخه کې د قرآن کریم د تفسیر، ترجمې او اصلاحي پروګرامونو ترسره کول، د علوم اکاډمۍ د چارو د ښه پرمختګ لپاره د نویو طرز العملونو او لایحو برابرول، په علمي او اداري برخه کې د وړتیا او آزاد سیالۍ له لارې د نویو علمي او اداري غړو ګمارل، د هیواد په سطح د تحقیقاتو د ثبت مرکز ایجادول، د علوم اکاډمۍ د علمي او اداري غړو د علمي او اداري وړتیا لوړولو لپاره کوټلي ګامونه اخیستل، د څېړنې د نوې څېړندودونو یعنې ریسرچ میټاډالوژي په برخه کې څېړونکو ته د ورکشاپونو جوړول، د علوم اکاډمۍ د کتابتون ډیجیټل کول، له کورنۍ او بهرنیو علمي تحصیلي او فرهنګي ادارو سره د دوه اړخیزو همکاریو هوکړلیکونه کول، د علوم اکاډمۍ نشرات انلاین کول، د استخدام په برخه کې علمي شرایطو ته ځانګړې پاملرنه کول، د اداري فساد د مخنیوي لپاره په بېلابېلو برخو کې د کمیسیونونو ایجادول، د افغانستان ټولو علمي اکاډمیکو مرکزونو ته د علوم اکاډمۍ د نشراتو حتلوسه رسول، د پښتو ethnography اطلس څلورم ټوک چاپول، د اسلامي بانکوالۍ او معاصر مسایلو برخه
برخه کې د بیلابیلو معاملاتو د لارښودونو جوړول او پر 208 علمي څېړنیزو پروژو به کار کیږي چې ځینې به د کال تر پایه پورې بشپړ شي. دا د علومو اکاډمۍ د تیر کال د لاسته راوړنو مختصر راپور او په تفصیل سره څه شی چې ذکر شو هغه به تاسو سره مي او د راتلونکو لپاره پلان هم تاسو سره شریک شو. له تاسو څخه ډېره مننه د دولت د رسنیو له مرکز څخه ډېره مننه چې دوی دا فرصت برابر کړي چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له فعالیتونو څخه تاسو او د هیوادوال خبر کړل. موږ ستاسو په خدمت کې یو که څه پوښتنه ولرئ. جناب نیازی صاحب یو جهان مننه کورې ودان چې د اکاډمۍ د تیر کال راپور یې دوستانو ته په پسته او په خوږه او فصیحه ژبه باندې وړاندې کوم. البته د اسلامي علومو ذکر دلته وسو زه یوه خبره هیوادوالو ته د رسنیو له لارې زیری ورکوم. د روسیې د تاتارستان ملک چې مرکز یې کازان ده د کازان د اکاډمي علوم معاون دلته افغانستان ته راغلی و. امارت اسلامي افغانستان له لوړ چارواکو سره ملاقاتونه وکړو نو چون هغه د اکاډمیک سړی و د اکاډمۍ سړی و نو طبعا به موږ سره ملاقات کړی. زیری دا ده چې هغوی له موږ تاسو څخه علمي اسلامي کدرونه وغوښتل. افغانستان په دې برخه کې لله الحمد سره له ډېرو تحولاتو سره له ډېرو جنګونو ډېر غني پاتې سوی ده. دا د دې ښکارندویي کوي چې د افغانستان خلق له علم سره او له معرفت سره خصوصا له دین سره ډېره زیاته علاقه لري او موږ هم تصمیم نیولی ده انشاءالله العزیز له کازان سره موږ وعده کړې ده چې انشاءالله موږ به تاسو ته اسلامي کدرونه او اسلامي مفتیان او اسلامي شیخان موږ سره داسې یو کدرونه ماشاءالله شته چې هغه په فقه کې دوه تخصصه لري. داسې کدرونه موږ لرو لله الحمد چې هغه د احادیثو په علم کې تخصصات لري قدري غړي لرو. یوه خبره د طبیعي او تخنیکي علومو په باید وکړم. یو پروګرام د دوستانو ورباندې پیږي د اتوکد یا د جایز دا لله الحمد موږ دلته استادان لرو. د دغه شي د تعلیم دپاره خلک بهرنیو هیوادو ته ځي بیا ډېرې پیسې ورکوي او موږ دلته خپله استادان لرو چې موږ دغه ازمایشي برنامه شروع کړه په داخل د اکاډمي علوم کې یو ازمایشي پړاو چې هغه الحمدلله په بریالۍ توګه سره سرته ورسېدو او اوس په موجوده وخت کې د افغانستان اسلامي امارت چې د وزارتونو خپل یو تشکیل دی یو چوکاټ ته له موږ څخه ډېرو قوي وزارتونو غوښتنه د دې کړې ده چې موږ سره په دغه برنامه کې تاسو کومک وکړئ او موږ هم ورته اماده یو انشاءالله په دې باب کومک وکوو. راځو یوه بلې ښې او نوې خبرې ته چې که وخت و او دوی موږ ته وخت راکړو د بانک او د معاشرو مسلو د بانکي سیستم په باب باندې لله الحمد تاسو ته نیازي صاحب په راپور کې ډېر شیان وړاندې کړو. مفتي صاحب جناب مفتي عبدالحق صاحب موجود ده د معاصرو مسایلو که په دې باب له ورونو سره کومه پوښتنه او تشویش و انشاءالله مفتي عبدالحق صاحب تاسو ته جوابونه وایي. جهان سپاس از محترم معاون علمی و محترم منشی علمی. در این قسمت از برنامه با سوالات رسانه های محترم میپردازیم. سوال اول شمشاد تلویزیون. ډیره زیاته مننه ذبیح الله ظاهري مشمشاد ټلویزیون خبریال. دلته یو څه چې ډیر ښه راپور و ډیر ښه مسایل مو پکې مطرح کړه. یو مسله دلته تاسو ویلي چې زر بهرني کلمات دپاره موږ معادل کلمات پیدا کړي دي. په تیرو 20 کلونو کې البته دلته داسې کلمات راننوتل چې ځینو ژبو هغه د خپل ځان ګڼل او ځینو بیا دلته ځینو نه چې اکثریتو بیا هغه د ملي ترمینالوژۍ خلاف یادول. آیا تاسو یو څو نمونې وړاندې کولی شئ دغو زرو کلماتو چې څه ډول کلمات تاسې معادل کلمات پیدا کړي؟ الرحمن الرحیم. یو بله پوښتنه شیخ صاحب پاتې ده. یو بل دا چې تاسو خپله په خبرو کې شیخ صاحب وویل چې دا پوښتنه تاسو ته راځي، دا بله پوښتنه به نیازی صاحب راته جواب کړي. تاسو خپلو خبرو کې وویل او موږ ته جوت هم د خلک هم پوهېږي چې د علومو اکاډمۍ چې دا تر ټولو ستر یا لوړ اکاډمیک مرکز دی چې په هره برخه کې څېړنې کوي. نو ولې د دغه اکاډمۍ چاپ شوي کتابونه آیا دې نه بله لوړه مرجع چېرته شته چې کندهار ته لیږل کېږي ولته بیا څېړل کېږي بیا به راځي چاپ ته؟ مننه. ډېره مننه. د اول سوال په باب خو به دومره وایم چې کوم ملتونه چې په بل ملت باندې یرغل کوي دا یرغل دوه و درې قسمه ده. یو نظامي یرغل ده چې موږ تاسې دا د مشاهدان یو، یو بیا اقتصادي یرغل ده چې په دې باندې بحث نه کوو، هغه به اقتصاد پوهان پکې غږېږي. او دریم یرغل چې د هغه فرهنګي یرغل ده. یو ملک چې څوک له مابینه وړي فرهنګي یرغل دا ده چې په هغو کې خپله ژبه او خپل کلمات رواج کړي. دا دغه ملت له مابین تلو په معنا باندې ده.
موږ ته خو جناب نیازي صاحب تاسو ته تقریبا په دا راپور کې 1000 کلمات لیکلي ولې زه چې تر کومه اندازې خبر یم تر 2.5 لغات هم موږ زیات ترجمه کړي دي. اکاډمي علوم کوشش کوي لکه څنګه رسول الله الحمد افغانستان په نظامی ډګر کې ځلیدلی او په اقتصادي ډګر کې لله الحمد ډېرې ښې لاسته راوړنې لري. همزمان باید موږ تاسې د فرهنګ په برخه کې هم لاسته راوړنې ولرو او اکاډمي علوم دا د ځان مسؤلیت بولي ځکه چې د هغوی دغه علمي سطحه ډېره لوړه ده. موږ کولی سو انشاءالله تعالی چې د خپلې ژبې د غنا دپاره او د خپل ولس او د خپل قوم او د خپل ملت د ازادۍ دپاره له نورو فرهنګونو څخه هر قسمه د پردیو ژبو لغاتونه یا الفاظ چې دلته موږ تاسې فرهنګ کې راننوتي دي هغه ترجمه کړو، که هغه په تقنیني سندونو کې وي، که هغه په لایحو کې وي، په قوانینو کې وي، په روزمره زندګۍ کې وي، د مارکیټ په نظام کې وي. انشاءالله والعزیز موږ دغو ټولو ته مصمم یو. بله پوښتنه دې څه وه؟ بلې پوه شوم. جناب زاهد صاحب خبره دا ده چې کتاب چې چاپېږي دا ډېر لوی مسؤلیت لري او کتاب چې چاپېږي په کتاب کې یو محتوا وي او هغه محتوا چې کله ته دنیا ته وړاندې کوي یا خپل ملک ته وړاندې کوي نو اقلا هغه محتوا خو به د تا د خپلې رهبرۍ له مضغو له سیاست سره برابره وي. او بله خبره دا ده موږ تاسې لله الحمد مسلمانان یو او د اسلام په تاریخ کې د اسلام په احکامو کې د وخت د امیر ونډه دا ډېره مهمه ده او حتی د موږ تاسې بعضې کارونه چې دي هغه د امیر بې اجازې بیخي اوس فرضاً موږ تاسې د جمعې یا د لمانځه د اختر لمونځ درول نو هغه کې که د امام اجازه نه وي نو دا شونې نه ده چې دا کار دی وشي. یوه خبره به بله زیاته کم چې تاسو اشاره وکړه چې دا کتابونه چې تاسې چاپوئ ولې تقسیمیږي نه ولې خلقو ته نه رسیږي. جناب نیازي صاحب په راپور کې تاسو ته وویل چې تقریبا موږ له 25 شپږ یا حتی تر 1300 پوهنتونونو سره حتی الوسع کومک کړی وي خو تاسو پوهېږئ چې دا شیان یو مالي او لوړو مصارفو ته اړتیا لري چې د افغانستان وضعیت و د افغانستان حالات تر اوسه پورې دا نه ایجابوي چې موږ د اکاډمۍ له طرفه دومره کتابونه چاپ کړو چې هغه د ټولو محصلینو یا د ټولو تحصیلات عالیه د ټول وزارت معارف کسانو مسؤلینو ته ورسیږي. مننه. طلوع تلویزیون. سلام و وقت همگی بخیر. امید است که جور و صحتمند باشین. تشکر از جزئیات کاملی که شما ارائه کردین در بخش دستاوردهایتان که مربوط به شما میشه. چند سوال اینجا مطرح شده، امید است که جوابش دریافت بکنیم. یک نخستین پرسشی است که شما در بخش نصاب تعلیمی و تحصیلی افغانستان پس از روی کار آمدن امارت اسلامی چه فعالیت هایی را انجام دادین؟ میشه که در مورد از این جزئیات را بکنین و در مورد زبانهای رسمی که در افغانستان از سالهای گذشته تا به حال قانونهایی که ساخته شده گفته شده که زبان دری و پشتو زبانهای رسمی افغانستان هستند، با وجود از اینکه در افغانستان زبانهای غیر رسمی دیگه هم وجود دارن که حتی الفبایش هم وجود داره. اگر آمار بتین برای ما که چقدر زبان غیر رسمی برای شما الفبایش رسیده، چون که من خبر دارم از اشکاشم بدخشان براتان یکی از کادرهای علمی در زبان اشکاشمی براتان الفبای اشکاشمی را مکمل فرستاده بود. کار از او در کجا رسیده و در ضمنش چند زبان غیر رسمی البته الفبایش پیش شما وجود داره که شما او را کار میکنین بالاش و در ضمن اگر بگوین در افغانستان در مجموع چند زبان البته الفبایش تکمیل است به شمول زبانهای رسمی و غیر رسمی. و یک پرسش خیلی کوتاه دیگه هم در جمله نصابایی که شما او را تایید کردین بررسی کردین، آیا اثری از خانما هم در وجود داشته که شما او را بررسی کرده باشین و تایید کرده باشین و اجازه چاپ برشان داده باشین؟ تشکر بسیار زیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از اکادمی علوم. مسئولیتش مسائل تحقیقی است و ضرورتی است که ما کتاب‌های نصاب، ما در یک جای یادآوری شدیم که 2 محققین ما فعلا با کتاب‌های نصاب تحقیق میکنه و او را ارزیابی میکنه که کتاب‌هایی که بر نصاب تعلیمی مکاتب افغانستان نوشته شده از لحاظ روانشناسی و از لحاظ پداگوژیکی چقدر مؤثر است، چه مشکلاتی داره.
مسئولیت ما فقط همین هست هستند. در نصاب تعلیمی در سابق هم فعلا هم و در گذشته هم اعضای اکادمی علوم به شمول آقای سید محیدین هاشمی اکادمیسین افغانستان، اعضای اکادمی علوم همیشه در کمیسیون های نصاب های تعلیمی افغانستان بوده و اگر وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی فعلا هم کاریکولوم و نصاب‌هایی که به وزارت تحصیلات عالی جور میشه برای ماستری و دکترا و لیسانس امسال نیز اعضای اکادمی علوم در او شرکت داشتن و همکاری‌های خود همراه اونا شریک ساخته. از این اضافه شما می‌فهمید اکادمی علوم در بخش نصاب تعلیمی مسئولیت مکلفیت چیز نداره. شما گفتن در افغانستان چقدر زبان‌های رسمی و غیر رسمی فکر می‌کنیم اصطلاح شاید از طرف شما برشان وضع شده باشه. برای ما کل زبان‌های افغانستان زبان‌های ملی و زبان‌های هستند که مثلا فرق بینشان قائل نیستیم. خب به هر صورت در کشورها معمولا زبان‌هایی را به رسم الخط و به کتابت و به تدریس میرسه که اونا ادبیات غنی داشته باشه، پشتوانی فرهنگی داشته باشه، گوینده‌هایی داشته باشه. به هر صورت در افغانستان نیز همین قسم است که پشتو دری زبان‌هایی بوده که با اونا کتابت هم میشد و بالاخره مثلا در نصاب هم شامل شده و شما خبر دارین که بر زبان‌های خرد کوچک دیگه افغانستان نیز کتاب‌های نصاب تدوین شده و برازات از صنف 7 تدریس میشه برایشان. الفبای زبان‌های افغانستان ازبکی، ترکمنی، نورستانی، پشه‌ای، گواری، شغنانی، روشانی و بلوچی برای زبان‌ها الفبا تدوین شده و با اساس از نمور و حتی در نورستانی مثلا 4 زبان است، متاسفانه یک زبان است ولی با اساس شرایط جغرافیایی که اون مردم با هم مواصلات نداره، ارتباط نداره و یک زبان به 4 زبان تقسیم شده. همه قسم زبان‌های دیگه افغانستان به هر صورتش این در توانایی حکومت است و شما می‌فهمید ایجاد مرکز زبان و ادبیات در اکادمی علوم مبنایش همین است، پالیسی و سیاستش همین است که بر ادبیات مردم افغانستان بر زبان‌های افغانستان کار بکنه. این تابوس و تاباندازی امکانات مادی و معنوی و حکومت ها هستند که به این مراکز حکومت بکنه و اونا بتونه اکادمی علوم با اندازه بودجه و با اندازه امکاناتی را که داره به همه زبان‌های افغانستان کار میکنه. شما نامه‌شان شنیدین، مورفولوژی زبان ازبکی، ترکمنی، گواری، معنیش همین است که صرف و نحو این زبان‌ها هستند. ای که بتانیم در آینده در این زبان‌ها ادبیات تولید شود مربوط به امو مردمای گوینده‌هایش هستند که اونا بتونه در زبان خود تعلیم بکنه و چیزی را بیاموزه و بالاخره او را تثبیت کنه. فکر میکنم اثر خانم‌ها را گفتن. بله، ما فعلا هم در اکادمی علوم استادای از جمله اوناس فعلا هم بر حال هستند. اونا در پروژه های علمی تحقیقی کار میکنه. در راپور عمومی که ما داریم نامهایشان بوده، اما در راپوری که برای شما تسلیم کردیم نامهایش نیستند، چون ما فقط نام پروژه را گرفتیم، نام محقق را نگرفتیم. و در این کتابایی که اینجا چاپ شده هم فکر میکنم از دوستای ما هستن خانم‌ها که کدام کتابش هست و به هر صورتش پیشروی من نیستن، ولی فعلا هم در اکادمی علوم محققین از جمله استادای خانم‌ها از من زیایی هستن. اونا تحقیق میکنه، به صفت امیر انستیتوت هم وظیفه اجرا میکنه، به صفت امیر دیپارتمنت هم وظیفه اجرا میکنه، به صفت استاد راهنما با محققینی که زیر دست اونا هستن برای اونا راهنمایی میکنه. هیچ مشکل نیست هستن فعلا. ما امیدوار هستم سوالاتتان جواب شده باشه. حریت نیوز. بسم الله الرحمن الرحیم. د غونډې ټولو ګډونوالو ته سلامونه او درنښت. شیخ صاحب، زما پوښتنه د معاصرو علومو په برخه کې ده. نړۍ په ډېره چټکۍ سره د ټکنالوژي په خوا روانه ده او دغه د ټکنالوژي لاسته راوړنې هم په خپله علمي څېړنو ته اړتیا لري. د علومو اکاډمي تر اوسه په دې برخه کې کوم کار کړی، دغه برخه یې په خپلو څېړنو کې شامله کړې ده که نه ده شامله کړې؟ که چېرته هم شامله کړې وي تر اوسه پورې په دغې برخه کې کومې څېړنې شوي دي، کومې لاسته راوړنې شته چې ټول ولس ورباندې پوه شي؟ د دې تر څنګ نیازی صاحب، تاسې د څو جلدو کتابو یادونه وکړه چې د کره کتنې لپاره لیږل شوي، که لږ واضح کړئ دغه کتابونه په کومه برخه کې لیکل شوي دي؟ ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر جناب ورور څخه. دې کې شک نشته چې نن ټوله دنیا د ټکنالوژۍ له علم څخه ډېره مستفیده هم ده او په نړۍ کې تقریبا د ټکنالوژۍ دور منل شوی حقیقت ته ولدې نه څوک نه سترګې پټوي او نه سترګې پټولی شي. یو شی چې باید ورونه را سره ومني، خصوصا خبریال طبقه،
چې د موږ وخت یا د مسؤلینو وخت یا هغه څوک چې مرکه کوي د هغوی وخت په داسې ښکاره او ظاهرو باهرو سوالو باندې چې هغه خپله جواب یې باید مصرف نه کړو. افغانستان تقریبا موږ تاسې خو یې له 4 لسیزو جګړو راوتلی ده، ولې یوه میاشت مخته موږ تاسې 115 کلیزه ولمانځله. تقریبا ورونه ټول شاهد حال و حاضر دي چې دغه 115 کال افغانستان کې ترقیاتي کارونه بیا خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې کار نه ده سوی. موږ تاسې دلته اوس جناب نیازي صاحب تاسو ته راپور وړاندې کړو چې ټولې اکاډمۍ علوم په دربار کې تقریبا 200-300 پروژې دي چې موږ تر کار لاندې نیولې دي. په دې کې ګمان کوم چې سږ کال دغه اوس کار پرې روان ده 250 پروژې یوازې د طبیعي او تخنیکي علومو دي. ولې طبیعي او تخنیکي علوم ما په سر کې په مقدمه کې اشاره وکړه چې هغه شی لکه څنګه چې لازمه ده دومره کار ورته نه ده سوی. ولې نه ده سوی؟ دا خو ډېر دلایل لري. یو لوی مشکل یې دا ده چې موږ تاسې هغې ټکنالوژي ته چې جهان ورته لاسرسی لري موږ نه لرو. هغه امنیت فرضاً چې دغه په 13 یا په 80 یا په 90 یا په 100 کلو کې چې جهان درلود موږ نه درلود. او هغه پیسې او هغه اقتصاد چې هغه مثلا جهان لري هغه اقتصاد هغه پیسې موږ نه لرو. نو په دې اساس باندې به دا ټکنالوژي د موږ دومره مخته نه تللې. ولې بیا هم لله الحمد موږ تاسو ته بیرته چې اوس بیا راګرځو دا به ډېر زمانګیر چې وخت به ونیسي په سلګونو پروژې موږ تاسو ته وړاندې کړي چې دغه د موږ کادري خلقو په نشتون باندې د جنګ په جریان کې الحمدلله ډېر کار کړی ده. او یو زیری به بل تاسو ته درکړم چې د رسنیو له لارې تاسو د خپل ملت سره دا خبره خپاره کوي چې موږ انشاءالله العزیز هغه شل د جهاد او د روسانو سره د مقابلې انقلاب هغه تاریخ په ژوندۍ بڼه ساتلی پیدا کړی او جوړ کړی یم ده. انشاءالله العزیز په لنډ وخت کې به موږ له رسنیو سره هم که اړتیا او ضرورت و شریک کړو چې په هغه کې تقریبا 3000 غنټې 3000 ساعته ویډیو د تیاره چې د وخت له مسؤلینو سره ورباندې بحث سوی ده. په دې کې 3 لکه انځوریز عکسونه موږ تاسې لرو. یو قوم چې لما بین ځي نو د هغوی تاریخ او په فرهنګ باندې چې کله خاورې واوښتي الله دې نه وکوي نور به قوم ختمیږي. د موږ تاسې دغه 100 کلن تاریخ همده تر مخ ژوندی ده. هغه له 100 کلو ور اخواته چې کوم د مجاهدینو او د جهاد افغانانو تاریخ ته انشاءالله العزیز اکاډمي د خپل ځان وظیفه بولي او دا په ژوندۍ بڼه موږ تاسو ته انشاءالله العزیز دا وړاندې کوو. بل سوال خو تاسو د نیازي صاحب نوم واخیستل، نیازي صاحب جواب تاسو ته وایي. کوم سوال؟ مخکې تاسو زموږ په د علومو اکاډمۍ برخې نومونه واورېدل چې مثلا په بېلابېلو برخو کې بشري علوم، طبي علوم، اسلامي علوم په ټوله کې کار کوي. نو روال داسې دی چې محققین چې کله خپله علمي تحقیقي څېړنیزه پروژه بشپړه کړي او ټول مراحل د هغې پای ته ورسېږي نو بیا دویم قدم د هغې د چاپ برخې چې چاپ ته ورځي. دا اوس په محقق پورې تړلی ده چې کوم محقق خپل کتاب زر چمتو کړي د چاپ دپاره نو هغه نشراتي کمیسیون د چاپ دپاره لیږي. په دې معنا کېدای شي د یوې برخې کتابونه په یو برخه کې زیات وي نو معنا یې دا نه ده چې دې ته ډېره توجه شوې هغې ته بله. خو په عمومیاتو کې ادبیات، اقتصاد، حقوق، نړیوال اړیکې، ژورنالیزم، فقه او قانون، تفسیر، حدیث، کیمیا، بیولوژي، طب، ځمکپوهنه په دې ټولو برخو کې چې کوم محققین په څېړنو بوخت دي د دوی اثار چاپیږي او کتابونه چاپیږي. او دا کوم کتابونه چې موږ واستولي په دې کې دا ټولې برخې شامل دي. دې کې نه یوازې د علومو اکاډمۍ د محققینو کتابونه شامل دي بلکې له بهر نه د باندې چې کوم آزاد لیکوال دي او هغوی ځینې اثار او کتابونه لیکلي او د چاپ وس او توان نه لري نو علومو اکاډمۍ دا مسؤلیت هم یو څه په اوږه اخیسته چې په تېرو کلونو کې مو هم دا کار کړی او د راتلونکي دپاره هم دغو محققینو او لیکوالو کتابونه چې هغوی د چاپ توان نه لري که د علومو اکاډمۍ د پالیسي او د تحقیق د اصولو سره کتابونه برابر نو هغه کتابونه هم چاپو. په دې کې هم داسې کتابونه شته. دویم بخښنه غواړم د شمشاد تلویزیون د ورور خبره د کلمو په اړه باندې وه نیمګړې پاتې وه لږه. دا الفاظ او کلمات اکثره چې دي انګریزي او یا بهرنۍ ټرمینالوژي ده چې متاسفانه چې په ټرمینالوژي کې هم کاروم دا زموږ ژبې ته راغلي او په خاص ډول په تخنیکي برخو کې ډېر کارول کېږي. نو حکم دا شوی چې د دې ټولو بهرنیو اصطلاحاتو دپاره باید موږ په خپله کور دننه په خپلو ژبو کې اصطلاحات او کلمات پیدا کړو. دا د ژبپوهنې یو بحث دی او بیا په خاص ډول ټولنیزه ژبپوهنه او په دې کې نو هغه د لغت د جوړولو صلاحیت او میکانیزم او جوړښت دا په ژبپوهانو پورې اړه لري چې یوه کلمه بهرنۍ راځي نو تاسو څنګه کولی شئ هغې دپاره په خپلو ژبو کې الفاظ او کلمات پیدا کړئ ویې لټوئ. یو لاره یې دا ده چې تاسو خپل
زاړه متون وګورئ په هغه متونو کې که د دې دپاره وړ کلمې هغه راوباسئ د دې ځای په ځای کوي. دویم دا وي چې تاسو په خپلو لهجو کې وګورئ د خپلو ژبو چې د دې بهرنۍ کلمې لپاره په لهجه کې کومه کلمه وي هغه له لهجې راواخلئ او د لیکنۍ یا د معیار ژبې وګرځوئ. که په دې دواړو کې نو بیا دوه لارې نورې دي چې یو د ترکیبي کلمې د فعل او د مصدرونو نه کوم فعلونه او مصدرونه چې تاسو په خپله ژبه کې لرئ نو هغه د هغې د یو ځای کېدو سره یا د اشتقاق په وجه باندې تاسو له هغې نه یو کلمه او یو ضبط جوړ کړئ. او یو دا دی چې دوه کلمې سره ترکیب کړئ کمپاوند ناون چې ورته وایي که نه په هغه کې ترکیبي کلمه جوړه کړي. او که دا ټولې لارې در باندې بندې وي نو بیا یې وژباړئ ترجمه یې کړئ. که د ترجمې لاره هم نه وه نو دا کار ټوله دنیا کې شوی دی نو تاسو هم هغه کلمه خپله کړئ او خو کوشش دا دی چې د دې کلمو مخه ونیسئ. نو موږ دغو اصولو ته په پام د ژبو د ادبیاتو مرکز د دې الفاظو او کلماتو بهرنۍ دپاره په پښتو او دري ژبه کې معادلې کلمې یا هغې ته نږدې کلمې پیدا کړي دي او دا هم د اړوندو برخو ته استولي دي. مخکې ورته جناب شیخ صاحب اشاره وکړه دا ما یې د 1000 کلمو په شاوخوا کې خبره په دې خاطر وکړه چې دغه عمر باندې کار شوی لا دا تر 3000 ډېرې کلمې راغلي دي او هره ورځ په دې باندې کمیسیونونه ناست دي هغوی پې کار کوي او موږ دا معمول د لغت جوړونې او نیولوګیزم یا لغت سازي اصطلاحات سازي چې هر څه تاسو بولئ په ټوله دنیا کې شته. نو لله الحمد چې علوم اکاډمۍ لږ تر لږه په دې برخه کې د دې جوګه ده چې کولی شي دا کار وکړي او انشاءالله که ستاسو ډېر توضیحات په دې کې په کار وي نو کولی شي بیا علوم اکاډمۍ ته راشي په هغه کوم برخو کې چې اصطلاحات جوړ شوي موږ به تاسو ته هغه واضح کړو. سلام وطندار. سلام وقتتان بخیر. ایدر محمد نظری هستم خبرنگار سلام وطندار. در نخست چون صحبت های شما هم زیاد بود سوال های ما هم زیاد است حوصله‌مندی شما را آرزو دارم. شما گفتین که بیش از 1000 کلمه را معادلش پیدا کردین. اگر در پشتو و فارسی یک چند کلمه را نام بگیرین. یک دو شما ثاقب صاحب یادآور شدین که دیگه نیاز نیست به خاطر یک مسئله دینی ما به دیوبند بریم. این مسئله در خود افغانستان حل میشه. فعلا چند مسئله وجود داره. یک مکاتب دخترانه باشدنش آیا از شما فتوا خواسته؟ استفتاءات شما در این رابطه چی بوده به امارت اسلامی؟ دو گوشت مرغ خوردنش شما گفتین که در این رابطه تحقیق کردین اگر نتیجه تحقیقتان بگین. و سه مسئله است که حقوق بازنشستگان بیش از 3 سال میشه که پرداخته نشده و این هم یک مسئله است که طبیعتا از شما درخواست شده که در این رابطه فتوا بدین و از شما میخوایم که استفتاءات شما در این رابطه چی بوده و یک کمک تشریح بکنین. تشکر. تشکر دوست ما از سلام وطندار. ما فکر میکنم پیشتر در جواب سوالی که از تلویزیون شمشاد صورت گرفت شما اگر میخواین در این بخش با وضاحت زیاد بفهمین که اکادمی علوم در کدام بخش اصطلاحات سازی کرده و با کدام کلمات خارجی کلمات معادل دری و پشتو را پیدا کرده چون وقتی فنل کم است شما میتونید با اکادمی علوم بیاین ان شاء الله مرکز زبان و ادبیات و مسئولین مرکز زبان و ادبیات در این بخش همراه شما مصاحبه طولانی و هر چی که دلشان بوده میخواد برتان اجرا بکنه. تشکر. سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از جناب برادر خبریال سلام وطندار. بله ما گفتم که لله الحمد افغانستان از لحاظ علوم اسلامی از لحاظ ثقافت اسلامی غنی است. نیازی نیست که ما برای حل یک مسئله از داخل کشور به خارج سفر بکنیم و متحمل مشکلات گوناگون شویم و اونجا بر مشکل خود حل میکنیم. گرچه که ما خو جواب داده میتونیم ولی بهتر میدانیم که ما خو معاون علوم طبیعی تکنیکی هستم. ما شما صلاحیت داریم لله الحمد که کارها را بکنیم ولی میکروفون به برادر خود مفتی صاحب عبدالحق میسپاریم تا که چون رشته تخصصی شان است باید در این باره جواب بگوید. جناب مفتی عبدالحق صاحب. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله. نو زب پختو غږیږم ان شاء الله په وسو سره یوې مسلې ته ملګري اشاره وکړه چې د غوښې چې د باندې نه واردېږي وارداتي غوښې د دې حکم تقریبا د دې حکم معلوم ده. ټولې دنیا په دې باندې فقهاو په دې باندې څېړنې کړي دي مستقل کتابونه یې لیکلي خو موږ دنیا نه بحث نه کوو. په افغانستان کې هم الحمدلله موږ خپل داخلي فارمونه لرو
او همدارنګه موږ ځینې شرکتونه لرو چې هغوی د غوښې پروسس کوي. طبیعي خبره ده چې اسلام ځانګړي احکام د ذبیحې لپاره لري او دا نورو هیوادو سره فرق کوي. په هغه کې د ذابح لپاره هم شرطونه دي، د مذبوحې لپاره هم شرطونه دي، او همدارنګه د ذبح ځانګړي طریقه شریعت ښودلې ده. موږ او تاسې چې په یو اسلامي هیواد کې اوسو نو زموږ او ستاسې مسؤلیت هم همدا ده، هغه خواړه چې موږ تاسې ته راځي په هغه کې چې کوم شرعي احکام وي هغه باید رعایت شوي وي. په وطن کې چې کوم د چرګانو د غوښو یا د پروسس کوم شرکتونه دي د دوی نظارت لپاره د اقتصادي کمیسون په لارښوونه باندې یو کمیسون جوړ شوی و. په هغه کې د اقتصادي کمیسون غړي او همدارنګه علومو اکاډمي نه د معاصرو مسایلو مرکز څخه ملګري، همدارنګه وزارت صحت او ښاروالۍ نه، او همدارنګه وزارت زراعت ملګري هم وو، ځکه مالداري کې هغوی هم په دې هغه کې شریک وو. نو دغو 5 ادارو هرې ادارې خپلې برخه کې کار کړی ده. مثلا صحت په دې پروسس یا د چرګانو په ذبحه کې یا د کشترګاو کې هغه صحي اصولو پاملرنې په نظر کې نیولې دي. علومو اکاډمي ملګرو شرعي اړخ په پام کې نیولی ده او د دې لپاره یو لارښود چمتو شوی ده الحمدلله، او د هغه مطابق په افغانستان کې د غوښې پروسس کیږي او تقریبا وړاندې کیږي. په دې کې هیڅ مشکل نشته، شرعي احکام پکې تطبیق دي او دې سره غالبا په نورو وارداتي غوښو باندې بندیز هم لګېدلی ده، ځکه چې هغه مشکلات لري، هم صحي او هم همدارنګه شرعي. دویم سوال یک مسئله تقاعد بله ببخشید، مسئله تقاعد شاید یک حکم نو از وزارت محترم مالیه موشما پخش شد که انشالله العزیز تقاعد که هستی به دوستا با صاحبای خود یا اگر کسی خدا ببخشه فوت شده باشه خو وکیلش باشه، بچهش باشه، برادرش باشه یا نواسش باشه، خو وکیل شریش باشه یا وارثش باشه، انشالله او پرداخت میشه. در انشالله مشکلاتی نیست. صرف یک مشکل که است که ما و شما میفهمیم که افغانستان و ایران به دست ما و شما آمده. افغانستان تقریبا میدان نظامی جهان بود. از ممالک از کشورهای مختلف اینجا نظامی ها آورده شده و اسلحه مختلف آورده شده و اینجا ازموده شده. ببین حالات سرکای ما، حالات کلینیک های ما، شفاخانه های ما، شما حالات زراعتی ما، شما حالات بانکی، حتی در کابل چه حالت بود. یک نفر آمده بود از خارج، باز وقتی که گفتگوی رسمی ما خلاص شد باز گفته که حرفای شخصی میزنیم. ما گفتم خیر است. گفت ما پیشترم به کابل بسیار آمده بودیم و بعد از فتح پیروزی و امارات هم آمده ایم. باز ما سوال کردیم که چه تغییری دیدی؟ گفت 3 تغییر خیلی کلان تغییر که ما در شهر کابل مشاهده کردیم. یک تحلیل یک خارجی است که به صفت یک میمان اینجا آمده بود. گفت که پیشتر اما شهر کابل که خیلی نافاک بود، وقتی که موتر میرفت و این رقم میرفت بالا و پایین، بالا و پایین، بالا و پایین. پیلن که گفت ما میبینیم شهر فاک شده. ما گفتم نمبر 2 گفت که اما راه کلگی بند بود، تقریبا از 10 دقیقه راه نمی بود، ولی ما 2 ساعت 3 ساعت وقت مصرف میکردیم تا که یک جای خود برسانیم. و نمبر 3 گفته که اما کسایی که گدایگر است گدایی میکنه، وقتی که دید که ولی یک خارجی است از هر طرف سر موتر ما میآمد و ما را هیچ راه نمیداد که ما بریم. این قسم مشکلات به دست ما و شما آمده. مسئله تقاعد انشالله حل است و امارت اسلامی افغانستان وعده کرده و شاید شما محکم و ابلاغ وزارت مالیه دیده باشی او را مطالعه بکنید، انشالله سوالتان حل است. ملی تلویزیون. بله. چې لیسانس و مکافاه خو اکثریت مربوط به تحصیلات عالی میشه. این مسئله مربوط ما نمیشه، این مربوط چه دفتر مرکزی میشه. ما به چیزی که ما گپ میزنیم از ما از رهبری نمایندگی اکادمی علوم گپ میزنیم. تشکر. نبی‌الله زینی هستم از ملی نیوز. سوال ما خدمت متوجه جناب نیازی صاحب است. اکادمی علوم چند مرکز علمی و تحقیقی در کشور داره
و برای تحقیقات بیشتر محققان چه سهولت‌هایی ایجاد شده و تعداد مراکز هم اگر با اینکه چی تعداد است و آیا تکافؤ نیازمندی محققان میکنه یا خیلی مراکز. یک سوال، آیا زمینه ارتباط محققان افغانستان با دانشمندان جهان از طریق تکنولوژی معاصر وجود داره یا خیر؟ جناب شیخ صاحب دو سوال دیگر رو یک جای میگیریم باز با شما جواب بدین. تلویزیون رای فردا. سلام بر همه، محمد گل خلیلزاد هستم، خبرنگار تلویزیون رای فردا. نیازی صاحب، شما در رابطه به سفر و تفاهمنامه با کشورهای ایران و چین و روسیه سخن گفتین. اگر بگین تفاهمنامه بیشتر در کدام حوزه بوده و در کدام بخش علوم انسانی، اسلامی یا طبیعی و این چقدر جنبه عملی برای خود گرفته است و مفاد تفاهمنامه میان طرفین چی بوده تا حال؟ بسیار زیاد تشکر. جوانتون تلویزیون. بسم الله الرحمن الرحیم. د ملي تلویزیون د ملګري په یوه پوښتنه خو زه پوه شوم چې علوم اکادمی په مجموع کې ټول چند مرکز داره شما گفتین. من فکر میکنم در لابلای برنامه ما تکرار کردیم تقریبا و به هر صورتش اکادمی علوم 3 بخش داره: معاونیت علوم بشری، ولایات. هدف ما این است. صحیح. اکادمی علوم فقط و فقط در شهر کابل یگانه دفتر داره، هیچ بخشی ولایتی را نداریم. فکر سوالتان حل شد. دوست ما که از تلویزیون رای فردا سوال کرد، تفاهمنامه اکادمی علوم با کشورهای مختلف در عرصه‌های مختلف هستند. مثلا با تفاهمنامه با جمهوری اسلامی ایران با پوهنتونی علامه طباطبایی، شما می‌خواین پوهنتونی علامه طباطبایی در بخش علوم بشری فعالیت داره اکثرتشان، و بخش قسم معاونیت علوم فناوری که همه علوم در بر میگیرن. بخش علوم طبیعی تکنیکی اکادمی علوم با اونا در بخش همکاری های علمی فرهنگی داشته. با مراکز علمی و فرهنگی روسیه در 2 بخش، یکی هم در بخش علوم اسلامی با مجمع مفتی های روسیه و بخش علوم اسلامی که اونا دارن، با اونا در بخش علوم اسلامی با اونا در ارتباط هستند و رابطه مسائل فرهنگی و علمی را با اونا شریک می‌سازند. و بخش دومیشان مرکز مطالعات استراتژیک شرقی که تقریبا خیلی هم ربط میگیره با روابط بین الملل و حقوق و علوم سیاسی که مرکز مطالعات منطقه‌ای افغانستان، اکادمی علوم افغانستان با مرکز مطالعات شرقی با اونا در ارتباط هستند و اونا در بخش تاریخ و اتنوگرافی و باستانشناسی نیز کار میکنه. میشه مثلا بخش باستانشناسی و کوشانی و انستیتوت تاریخ اکادمی علوم افغانستان با اونا در ارتباط باشه. با کشورهای چین در بخش‌های مختلف با اونا در ارتباط هستیم، هم در بخش علوم اسلام بشری و هم در بخش علوم طبیعی تکنیکی، اما تا به آخرین حدش نرسیدیم که بفهمیم که در مشخص در کدام عرصه با هم کمک میکنیم. ما فقط یادآوری کردیم که با این کشورها در بعضشان هم که همراه بعضشان تفاهمنامه ها امضا شده، با بعضشان در جریان هستند و بالاخره در مؤخرین مسوده تفاهمنامه میشه و بخشای مقابل از او معلوم شود. دوست ما یک سوال دیگه کرده بود که محققین اکادمی علوم افغانستان با محققین کشورهای دیگه یا مراکز کشورهای خارجی هم ارتباط داره. من فکر میکنم اکثریت اعضای اکادمی علوم بخش ماستری و دکترا در کشورهای خارجی به پایان رسانده. هم از این طریق اینا با اون پوهنتون‌ها و مراکز علمی با اونا در ارتباط هستند و در ذهنشان هم محققین اکادمی علوم با ارتباط شخصی و باز لحاظ تفاهمنامه‌هایی که ما با کشورها صورت گرفته در کنفرانس‌ها و بعض مسائل با اونا هم در آنلاین فعلا چون مسئله بر رسمیت شناختن و ویزا و این مسائل مشکل شده نمیشه مثلا با خیلی کشورها بره و بیا، ولی مستقیما از طریق آنلاین و وبنار و از طریق وسایل ارتباط جمعی فعلا اعضای اکادمی علوم با مثلا با اکادمی ترکیه، با جمهوری اسلامی ایران و حتی با پوهنتون‌های مالزیا و اندونزیا در بخش علوم اسلامی اینا در ارتباط هستند و مقاله‌های خود میفرستند در ژورنال‌های اونا نشر میشه و همچنان دعوتنامه‌ای میاد که اگر ویزا به دست بیاره میتونه با اونا در اوج اشتراک بکنه. یعنی ما در مجموع هم اعضای علمی روابط شخصی خود داره، هم در چوکات اکادمی علوم و هم در چوکات تفاهمنامه‌هایی که صورت میگیره با اونا در ارتباط هستند.
در پایان یک بار دیگر از محترم معاون صاحب، نمایندگان محترم آکادمی علوم، نمایندگان محترم رسانه ها و حاضرین در تالار سپاسگزاری میکنیم و برنامه خود را با دعای ختامی و پایان میرسانیم. سبحانك اللهم و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا